ساګر صاحب وایي چې ضمیر مني چرته خو خبره د تعلق وي، ضمیر مني چرته خو خبره د تعلق وي، او دا ځنې کار د زړه د پاسه سړی وکړي. سلامونه، مینه، احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور یم کامران درماني یم، د کام شاعر د پاڼې نه تاسو ته مخاطب یم، او یقینا نن ډېر زیات خوشحاله یم په ما د ځان نه ګران د جادوګر اواز مالک مظهر یوسفزی را سره تر څنګه ناست دی. نو مظهر یوسفزی د صوابۍ د سیمې زیدي کلي اوسېدونکی دی. یقینا د تعارف محتاج نه تاسو یې پېژنئ. د فیسبوک په شیشه، د خیبر په شیشه تاسو ور وخت وینئ، تاسو د هغوی غږ اورئ، د هغوی غوږ به خوښوي انشاءالله. نو مظهر صاحب خپل پروګرام کې ته هرکلی وي. السلام علیکم ټولو مینوالو ته، او د هغې نه بعد کامران ارماني صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. یقینا ستاسو هلې ځلې، ستاسو محنت د پښتو ژبې دپاره د ستاینې وړ دی، او زه تاسو له ډېر داد در کوم چې په مسافرۍ کې د سختو ډیوټیانو نه بعد تاسو دغه د پښتو دا خدمت جاري او ساري ساتلی دی. ډېره زیاته مننه مظهر صاحب، دا ستاسو مینه را ستاسو دروند نظر دی. قربان شم د بې کچه مینې ډېرو ملګرو فرمایشونه کړي دي چې زلن او رګزي صاحب کلام دی، هغه به د مظهر په جادوګر غږ کې مونږ اورو. نو مظهر صاحب که هغه د را سره شریک نو یو دنیا مننه وي. جی بالکل ضرور، ولې نه شریک وی کوم د سره ټولو مسافرو ته د ډالۍ وي. او غزل دی چې جار مسافر لالیا کور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. جار مسافر لالیا کور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. واړه دې یاد دي کنا درنه پوښتنه کوم، واړه دې یاد دي کنا درنه پوښتنه کوم. د ښکلو ښکلو وړو مور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. جار مسافر لالیا کور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. درته دعا کوي مور، درته دعا کوي پلار، درته دعا کوي مور، درته دعا کوي پلار. خور جانی تا یادوي رور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. جار مسافر لالیا کور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. حجره سړه پرته دا ټنګ در باب نه خیجي، حجره سړه پرته دا ټنګ در باب نه خیجي. د درخانۍ ادمه سور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. حجره سړه پرته دا ټنګ در باب نه خیجي، حجره سړه پرته دا ټنګ در باب نه خیجي. د درخانۍ ادمه سور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. مقطع ده چې زلن د کلا راځي ډېره موده وته، زلن د کلا راځي ډېره موده وته. د خپلې وچې ډوډۍ شکور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. جار مسافر لالیا کور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا، زما د ښکلو بنګړو شور ته راځي او کنا. یقینا چې زلن صاحب دا کلام ډېرو فنکارانو ویلی دی، خو تاسو یقین وکړئ چې نن ماته صورت د مظهر صاحب په غږ کې خوند راکړو، نو دومره خوند یې ماته د بل چا په غږ کې نه دی راکړی. د مظهر صاحب د غږ نه قربان شم. ملګرو ویډیو وګورئ، ویډیو شیر کړئ. والسلام.